د مولانا حمید الحق د شهادت ټول حقایق ښکاره سو. نن په دې ویډیو کې حقیقت له تاسو سره شریکوم چې څنګه شهید سو، ولې څوک و، د دې تر شا څوک و. راځئ تر هر څه مخه دا یو ویډیو وګورو. دعا چې ختمه شوه خلک پاڅېدل. دغه دوران کې خودکش راغلی و، چونکې مولانا حمید الحق صاحب طبیعت داسې و چې هغې به هر چا سره میلاوېدل. دا یې ځان ته نه ویل چې زه دونه غوټ سړی یم. دا زموږ د علماو کمزوري ده هر چا سره چې هر چا ته خپلې دي ملاقات کوو، میلاوېده ورسره. ملاقات دروازې خلاص کړي. هغه ملاقات دپاره دا وروسته له هغه د مسجد حالات یې تاسو یې کتلی شئ. نو بس ښه غاړه مو سره میلاوه کړې وه او بس دې دوران کې هغې خودکش کړه. مولانا شهادت یقینا دا صرف د علوم حقانی نه بلکې دا د پاکستان هم نه بلکې د ټولې دنیا د عالم انسان مسلمانانو لپاره یو لوی عظیمه چې کوم دی سانحه ته شي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ولی رحمان ما په دارالعلوم حقوقه حقانی مدرسه کې موجود ما را سره ډېر محترم مولانا یونس صاحب موجود دي چې دوی دلته کې یقیني د پاکستان یو غټه علمي درسګاه ده، یو غټه مدرسه ده. خبر په میډیا باندې چلیږي چې د ماسپښین په منځ کې دغه سي خودکش راغی د ماکوش ټول ډیټیل راته لږ بیان کړي چې دا څنګه شوی دی او کم ټایم شوی دی. مننه جی. داسې چلو شو چې مونځ شو، مونځ پسې دعا وشوه، دعا پسې چې کله وتل نو هغه دوران کې خودکش راغلی او د مشرانو دلته کې خپل ځای و دې سایډ ته بس هلته کې خودکش کړی و. دا د ماسپښین دغه ځای تاسو کتلی شئ. ماسپښین جمع وشوه، جمع پسې دعا وشوه. دعا چې څنګه دعا ختمېدو حالت کې و دې وخت کې وشو. مطلب د خلک چې پاڅېدل دعا ختمه دې کې خو دغه زیات تر خبر چلیږي چې مولانا صاحب هلته کې تلو، حمید الحق کاني صاحب په هغه ګیټ باندې وتو، هغه راغلی هغې له غاړه ورکړی. دعا چې ختمه شوه خلک پاڅېدل. دغه دوران کې خودکش راغلی و، چونکې مولانا حمید الحق صاحب طبیعت داسې و چې هغې به هر چا سره میلاوېدل. دا یې ځان ته نه ویل چې زه دونه غوټ سړی یم او څوک مه راپرېږدي. هر چا سره به ښه کلاو زړه باندې ملاقات کوو، میلاوېده ورسره. نو دې دوران کې هغه راغلی و هغه ملاقات دپاره. هغه بل کس ورته غوسه شوی و، هغه ورته ویل چې ته ولې غوسه شو، خو کس دې راپرېږده. نو بس ښه غاړه مو سره میلاوه کړې وه او بس دې دوران کې هغې خودکش کړه. څونه کسان پکې دغه شوي دي، شهیدان شوي دي، څونه زخمیان دي؟ نو په عین موقع خو مونږ خپله نه وم، زه دا ټول مونږ ته دننه نه اطلاعات را رسېدلي دي. په عین موقع زه پخپله نه وم، زه کور کې وم رالم. نو کافي تعداد کې د حالات چې تاسو کوم ګورئ نیم نه زیات مسجد پکې خراب شوی دی او تقریبا ټوکړې د بالکل تاسو یې کتلی شئ. هغه ګیټ کې د ګاډو شیشې ماتې شوې وې. نو اندازه داسې لګي چې زخمیان پکې ډېر دي. پته نه لګي موجوده چې څو کسان پکې شهیدان دي، څونه زخمیان. لا هېڅ کنفرم اطلاع نشته. صرف دومره و چې نیوز کې موږ هم وکتل که نه چې 15 کسان شهیدان دي، خو دا کنفرم نه ده. مفتي صاحب پکې شهید شوی دی او مشر مولانا حمید الحق صاحب د جامع دارالعلوم حقاني نایب محتمم هغې پکې شهید شوي دي. څه ویل غواړئ دې وخت کې به هم ډېر پښتانه مسلمانان بس نور به څه ووایو، بس د دین دشمنان دي، د اسلام دشمنان دي او الله رب العزت د اسلام دشمنان تباه او برباد کړي. نور څه نشو ویلی، بس دغه ووایو چې زمونږ کمزوري ده. که زمونږ کمزوري نه وای، د دین کمزوري نه وای، په مونږ کې د دین کمزوري نه وای، نو دا حالات به نه راتله په مونږ باندې. ولې داسې حالات راشي؟ او بل زمونږ ادارې هم دې وخت کې بې بسه شي، ځکه چې زه یو عام انسان را روان یم، زه اوس څوک یم؟ اوس ما سره که نور څه وي ما ته اندرون خو چاته پته نه لګي. بس الله دې رحم وکړي، نور هېڅ نشو ویلی. پولیس صاحب څنګه تاسو زه صاحب چې کومه انټرویو یې درکړله نو تقریبا دغه انټرویو به کافي او شافي وي او الله دې د مرحوم درجې بلندې کړي، پسماندګانو ته صبر جمیل ورکړي. د مولانا شهادت یقینا دا صرف د علوم حقانی نه بلکې دا د پاکستان هم نه بلکې د ټولې دنیا د عالم انسان مسلمانانو لپاره یو لوی عظیمه چې کوم دی سانحه ته شي. د هغه چې کومه خلا وژي نو هغه خلا چې کوم دی د هغه نه بعد پوره کېدل مشکل دي. الله پاک وخت په وخت باندې د خپل دین د حفاظت دپاره بیا هم مجاهدین او غازیان او د دین دپاره چې کوم دی هر قسمه تعاون کوونکي په هر دور کې هر زمانه کې پیدا کیږي. نو د دین هغه چې کوم بیړۍ ده او کومه کشتۍ ده هغه به انشاءالله مسلسل روانه وي. خو یقینا موږ د مولانا د شفقتونو نه، د هغه د مهربانو نه، د هغه د خلوص نه، د هغه د دین لپاره چې کومې ستړې وې په دې عمر کې د هغه هلې ځلې وې، باوجود د دې چې هغه تقریبا هر وخت به چې کوم دی څه ناڅه بیماری کې وځي، خو بیا هم د هغه د ژوند د زندګۍ هغه مقصد سوچي میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سربلندی. نو هغه خپل ټول عمر چې کوم دی نو هغه د دین د نشر و اشاعت او د احیا لپاره تیر کړی وي. او موږ هم د مولانا په نقش قدم باندې روان شو جي.
څنګه چې هغه خپله زندگی د دین دپاره وقف کړې وه او هغه دینی محاذونو باندې هر قسمه چې کوم د محنت او جدوجهد کړی وي موږ ته هم د هغه په ژوند کې دا یو پیغام دی. دوستانو دا ویډیو له تاسو سره شریکه کړه. په دې کې مې مطلب او غرض دا تاسو ولې د مثلا معلومات داسې اوسي مثلا مولانا حمید الحق صاحب د لمانځه نه بعد چې کله خلک ځي او څه کسان مثلا په مسجد کې لمونځ کوي په دې دوران کې هغه کس راغلی او ځانمرګی برید یې کړی دی د سره د ملاقات لپاره. یوه خبره باید وکړو په دې کې زموږ د علماو غټ قصور زموږ د علماو غټ ملامتیا کمزوري دا ده چې د خپل ملاقات دروازې د هر چا پر مخ باندې خلاص کړي دي. په دې اوس دور کې د خاص کر هیڅوک هم دومره په ټارګټ باندې نه دي لکه علما چې وس یې کار وکړي د خلکو د علما د دښمنانو. دا کم خلک چې د علماو دښمنان دي دغو چې وس کار وکړي یو هم والله کفري دي. دا ټول علما له مخې باسي خو وس یې کار نه کوي. نو فکار ده داسې علماو ته بیا داسې هستۍ لکه د مولانا حمید الحق په شانتي اوس هم موجودې دي، که په پاکستان کې وګورئ که په افغانستان کې وګورئ که په نورو عالمي اسلامي هیوادونو کې وګورئ دارنګه هستیانې اوس هم موجودې دي. او نه د دښمن دا سوچ او فکر کوي چې مولانا حمید الحق ولاړی نو دا لاره به ختمه سي، دا نظریه به ختمه سي، دا نسي ختمېدلی. په دې کې د الله حکمت ته چې یو لاړ شي تر هغه بل تکړه پیدا کېږي، د هغه ځای نه سي خاص کر مثلا پر هغه ځای باندې پیدا کېږي او د هغه جانشین جوړیږي. نو علما لره پکار دا ده چې اولین خو د خپل ملاقات دروازې مکمل بندې کړي، بیا خاص کر چې خلاصوي د هغه چا پر مخ باندې چې هغه ډیر باوري کس وي، هغه چا پر مخ باندې چې هغه پر دی باندې یقین لري. تاسو وګورئ یو عادي انسان چې ما یو څو روپۍ پیدا کړي هغه د ځان د امنیت لپاره څومره خلک ساتلي، یا د حکومت په ادارو کې تاسو وګورئ یو کس دومره کمال هم نه لري، دومره اهمیت هم څوک نه ورکوي، خو بیا هم د خپل ځان د حفاظت لپاره ګوري څومره خلک ساتلي وي. نو علما ولره پکار ده چې د خپل حفاظت د خپل امنیت د خپل ساتنې لپاره داسې خلک پیدا کړي چې په هغه سره د دوی یقین او باور وي او هر کس سره ملاقات ونه کړي او هر کس ته د ملاقات لپاره خپل دروازې خلاص نه کړي، ځکه چې وخت د فتنو وخت د شر ده، وخت داسې ده مثلا چې خلکو ته د علماو له منځه وړل د علماو له منځه وړل خلکو ته ډیر اهمیت ته ډیر خلک په دې پسې لګیا دي چې څنګه فلانکی عالم په ټارګټ کم څنګه فلانکی عالم په ټارګټ کم. نو هر عالم لره پکار ده چې د خپل ځان حفاظت وکړي. که تاسو وګورئ لکه د مولانا صاحب چې وویلی چې زموږ ادارې چې دي په دې کې کمزوري دي بې بسه دي، که کمزوري نه وي هغه هم خپل حق په دې ځای کې نه ادا کوي، هغه په خپل کار پسې نښتي دي. موږ او تاسو ته معلومه ده چې هغه څه کوي، خپل کار په مخه باندې اخستی ده چې څه اخستی دي په مخه باندې. نو علماو به د خپل ځان حفاظت خپله کوي، علماو به د خپل ځان امنیت خپله ساتي، د خپل امنیت لپاره به داسې کسان ساتي چې په هغه باندې د دوی یقین وي او په هغه باندې د دوی بروسه وي چې دا خلک په حقیقت سره زموږ امنیت ساتلی سي او موږ ته هغه څوک چې دښمن کوشش کوي موږ له مخه له منځه یوسي هغه خلک موږ ته نه راپرېږدي. او بیا ورته وایم چې مثلا د داسې خلکو پر مخ باندې د ملاقات دروازې بندې کړي چې په هغه باندې تاسو باور نه لرئ، چې په هغه باندې تاسو بروسه نه لرئ، چې له هغه سره تاسو شناخت او تعلقات نه وي، هېڅ چاته نه ده معلوم. د چا پر تندي باندې لیکلي چې ته ښه سړی ته بد سړی، هېڅ چاته نه ده معلومه چې دا خودکش ده، دا ځانمرګی ده، که دا زما دوست ده، که دا زما دښمن ده. نو پکار ده چې علما د خپل ځان امنیت په خپله وساتي چې له دارنګه صانعو څخه بیا په را روان وخت کې وساتل سي.